د تورخم لویه دروازه یو ځل بیا پرانیستل سوه. ملا یعقوب وګټل. تېره ورځ د پاکستان لوړپوړي چارواکي د بخښنې لپاره افغانستان ته راغلي وه. دا چې پاکستاني لوړپوړو چارواکو څه وویل؟ ملا یعقوب څنګه وګټل او د تورخم دروازه چا خلاصه کړل؟ بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د تورخم لویه دروازه نن یو ځل بیا پرانیستل سوه. تېره ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي وه چې سبا به د تورخم لویه دروازه بیرته پرانیستل سي. سرچینې په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي سبا پنجشنبه د 1401 لمریز کال د کب د میاشتې 4مه نیټه به د تورخم لاره د مسافرو ترانزیت او تجارت لپاره خلاصوي. د تورخم دروازه 3 ورځې مخکې د طالبانو د ادارې له لوري د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل سوې وه. طالب چارواکو په یاده دروازه کې د ژمنې خلاف افغان ناروغانو سره پاکستان د همکارۍ د ژمنو په نه عملي کېدو تورن کړی و. د تورخم لویه دروازه وروسته له دې پرانیستل سوه چې کابل ته یو پاکستاني پلاوي سفر وکړ. یاد پلاوي پر سوداګریزو، سیاسي او امنیتي مسایلو خبرې کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي د پاکستان د دفاع وزیر په مشرۍ یو پلاوی کابل ته رسېدلی او هلته یې له یو شمېر طالب چارواکو سره کتلي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي یاد پلاوي د ریاست الوزرا د لومړي مرستیال عبدالغني برادر، د ملي دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد او نورو طالب چارواکو سره کتلي دي. یاد پلاوي له طالب چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ پر کرښه د امنیتي ستونزو او دغه شان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د لا پیاوړتیا په اړه بحثونه او خبرې کړي دي. هغه زیاته کړه هغه مسایل چې بحث پرې وسو د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله وخت ناوخت د ناامنیو او ستونزو د رامنځته کېدو په اړه خبرې وې. همدارنګه د افغان سوداګرو د سوداګریزو توکو د ځنډېدو او د مسافرو او ناروغانو د تګ راتګ په برخه کې پر اسانتیاو بحثونه وه. اخوا د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر د دفتر له لوري په خپور سوي بیان کې چې د دغه دفتر په ټویټر پاڼه خپور سوی راغلي چې د یاد پاکستاني پلاوي او برادر ترمنځ په لیدنه کې د 2 اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، سیمه ییز اتصال او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه بحث او خبرې سوي دي. په بیان کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا ټینګار سوی او پکښې راغلي سوداګریز اړیکې باید له سیاسي او امنیتي مسایلو جلا وي. په بیان کې دغه شان راغلي چې په دې لیدنه کې په تورخم او سپین بولدک کې د مسافرو او عاجلو ناروغانو لپاره د لازمو اسانتیاو د رامنځته کېدو او په پاکستاني زندانونو کې د پرتو افغان بندیانو د خلاصون په اړه هم خبرې او بحثونه وسول. په دې پلاوي کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف، د پاکستان د استخباراتي ادارې یعنی ISI مشر ندیم انجم، د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازی صادق خان او یو شمېر نور چارواکي هم شامل وه. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله پامان.